لکه څرنګه چې تاسې په پریکټیکل ویډیو کې البته ویډیو کې هم تاسې وکتل او داسې هم مونږ پریکټیکل ته ورغلو او دغه پالیسي مونږ پې اپلای کړه صحیح ده نو مونږ لپاره یې ولیکه چې اول ټایم لپاره یو مسټ چینج یور پاسورډ چې کله مونږ پاسورډ چینج کړو نو نیکسټ ټایم لپاره به دا کار مونږ سره نه کوي ښه دا صرف څه وخت کوي چې کله مونږ یوزر فور د فرست ټایم چیک او کریټ کوو نو دا به اول دفعه به تا ته وایي چې ته پاسورډ چینج کړه دا ماده خاطر نه تاسو ته ویل او سی واي ټي والا دی کنه صحیح دا غا سټانډرډ یوزر ټول ته جوړي اورګنایزیشن کې سلويخ نفر ته بس هر یو تخپل خپل یوزر جوړي کنه نو بیا دونه هر یو نفر ونشي کولای چې مثلا هغه مینیج ته لاړ شي او پاسورډ چینج کړي ځکه هغه سټانډرډ یوزر دی هغه هارډویر سیټینګ کې او وینډو سیټینګ کې چینجز نشي راوړلی نو اول ټایم لپاره دا داسې چلو کې چې دا پالیسي ورته ټیک مارک کړي چې کله یو یوزر جوړیږي ګورې دا پاسورډ دا پالیسي ورته چیک کړي البته چیک کړي ټیک مارک کړي چې کله دا ورته ټیک مارک کړي نو هر یوزر بیا کولی شي بس خپل چوایس باندې پاسورډ چیک کړي سیټ کړي دا به فرست ټایم لپاره چې یوزر لاګین کیږي پاسورډ به ورته وایي چې ته پاسورډ چینج کړه خپل فیورټ پاسورډ دی ورکړه صحیح ده سیکرټ پاسورډ ورکړه نو دا به ورسره آن شي که بیا چېرته تاسې خیال کړی اوسي دا چې تاسې ان ټیک مارک کوئ دا به ټیک مارک دا به څه شي ان ټیک البته فعال به شي اکټیو به شي صحیح ده یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ ستاسې که په یاد یو ایکسپایر دی او یو چینج پاسورډ دی د دې دواړو ترمنځ باید زه تاسو ته البته فرق به مې درته ویلی مي او که مې نه وی ویلی اوس به درته ووایم صحیح ده د دې فرق دا دی چې زه اول د ټولو نه مخکې باید زه لاړ شم کنټرول پینل ته تاسو ته دغه اکاونټ پالیسي کې څه خبرې وکړم ګوره هر پاسورډ چې دی هر پاسورډ بعد د څو ورځو نه ایکسپایریږي بای ډیفالټ 240 ورځې صحیح ده ګوره چې کله لوکل سیکیورټي پالیسي ته لاړ شي هر پاسورډ چې دی بعد د 240 ورځو چې کېږي ایکسپایریږي صحیح ده او بیا دې نه زه لاړ شم اکاونټ پالیسي ته صحیح دا به انشاءالله زموږ درس دی او دې نه پاسورډ پالیسي ته دلته وګوره میکزیمم پاسورډ ایج څومره دی دلته 240 ورځې دی که نه یعنی هر پاسورډ چې دی 240 ورځې ایکسپایریږي په شرط د دې دلته هره ورځ ته سیټ کولی شي 10 او 15 دا که چېرته 10 ورځې ورته ته سیټ کړي یا 240 ورځې بعد دا غواړي چې ایکسپایر شي بیا به دا 240 ورځې هم دلته ټیک مارک کا او دلته به ته خامخا به ګورئ ما چې تاسو ته دلته لاړ شم یو دفعه ګورئ که چېرته اندا تاسې دلته 240 ورځې پرېښوده او دلته راشئ ګورئ یو چې دی میکزیمم دی بل چې دی مینیمم دی دا میکزیمم دی لپاره استفاده کیږي چې پاسورډ ستا ایکسپایر شي تاسې کله پاسورډ ایکسپایر شو او بیا ته په زوړ پاسورډ باندې هیڅ کله هم نشي لاګین کېدلی تر څو پورې چې ته پاسورډ ورته نوی ورنه کړې تا به په زوړ پاسورډ هم ګوره نه لاګین کوي ښه که ته هر څومره کوشش وکړې چې که چېرته دا تا میکزیمم پاسورډ ایج ورته انتخاب کړی بیا به په زوړ پاسورډ تا نه لاګین کوي تا ته به وایي چې یو مسټ change your password has been expired ستا پاسورډ چې دی ایکسپایر شوی دی ته باید چې په دې پاسورډ ته چینج کړي او تعالی دا اجازه هم نه درکوي چې ته په زوړ پاسورډ باندې چې شي لاګین شي اما که دا مینیمم پاسورډ لینت مینیمم پاسورډ یو میکزیمم دی یو مینیمم دی که دا مینیمم پاسورډ ایج ورته انتخابي بیا به شي بیا به درته وایي چې ته پاسورډ چینجولی هم شي او په زوړ پاسورډ هم داخلېدلی شي دواړو فرق وپوهېدلی خو دې کې به تا ته ویله چې یو مسټ چینج یور پاسورډ یو کین ناٹ لاګ ان آن پریویس پاسورډ په زوړ پاسورډ باندې نشي داخلېدلی ته باید دلته پاسورډ ورته چینج کړې ځکه ستا پاسورډ ایکسپایر شوی اما کله چې د مینیمم ته راشي مینیمم ته نو کولی شي چې په زوړ پاسورډ هم لاګین شي او په نوی پاسورډ هم لاګین شي دا د یوزر چوایس دی خو دا به کله کار کوي دا به هلې کار کوي چې تاسې دلته ورته سیټ کوئ فرض وکړئ دلته ورته ما سیټ کړئ چې زما پاسورډ دی څو ورځې بعد چینج شي زه ورته وایم چې 10 ورځې 15 ورځې بعد د ما ته پاسورډ شي چینج شي صحیح ده که نه دلته به خو دا به اوس هلې کار کوي چې دا دواړه ټیک مارک ګوره اینډ ټیک مارک کړي که چېرته دا هم تا ټیک مارک او دا هم تا ټیک مارک نه به پاسورډ ایکسپایریږي او نه به پاسورډ چینج کېږي نه به تعالی دا میسیج راځي چې پاسورډ دې چینج کا نه به تعالی دا میسیج راځي چې ستا پاسورډ بعد د 240 ورځې نه بعد شي ایکسپایر شو که چېرته د اول ټیک مارک زه ولګوم دا اول
نو ما ته به اوه ورځې مې ورته سیټ کړی وي که نه ما ته به بعد د اوه ورځو نه چې کله زه لاګین کېږم اوه ورځې پوره شي ما ته به ولیکي چې ته د پاسورډ چینج کړه او یا زوړ پاسورډ دې ورکړي چې لاګین شي ورسره ولې ما خو هلته پاسورډ پالیسي کې به دا پالیسي لګولی چې ما ته اوه ورځې بعد ته چې راکړه میسیج راته راکړه چې ته دې پاسورډ چینج کړه او په زوړ پاسورډ هم لاګین کېدلی شم خو دا بیا کار کوي چې دا ته ان ټیک مارک وساتې که ټیک مارک وساتې بیا به تا ته میسیج نه راځي پوه شولی بل دا خبره چې پاسورډ نیور ایکسپایر که دا چېرته ته ان ټیک مارک پرېږدې هلته ما 2 څلوېښت ورځې سیټ کړي بعد د 2 څلوېښت ورځې بعد به ستا پاسورډ ایکسپایر شي او تا له به هېڅ اجازه نه درکوي چې په زوړ پاسورډ باندې بیا داخل شي نو ته به حتما چې کې پاسورډ به ورته چینج کړې چې به کې پاسورډ به ورته چینج کړې که چېرته دا ان ټیک مارک یې ګوره میسیج به درکوي که دا چېرته دواړه ته ټیک مارک کې دواړه ته ټیک مارک کې بیا به ګورې تا له میسیج نه درځي هغه 2 څلوېښت ورځې چې پاتې شي هماغه ځای په ځای به وي ځکه تا خو دا آپشن ټیک مارک دلته ولګو که نه چې بس ماله مه شو کېږه زما نه یې په کار صحیح ده که نه بیا به دا کار نه کوي ور په دې دواړه باندې فرق باندې وپوهېدلی که څوک تاسې نه تپوس کوي دا فرق که څوک غواړي پریکټیکل بیکارو کې یو ورځ 2 ورځې ورته سیټ کوي او خپل په کمپیوټر باندې بیا وګورئ چې تاسو ته پریکټیکل شي ثبوت شي صحیح ده موږ خپله پریکټیکل کړی بس دا ټیک مارک ولګوه په خلاص که غواړه چې ایکسپایر نشي یو دا پاسورډ ایکسپایر نشي دا ورته ولګوه چینج نشي دا ورته ولګوه چې تا له دغه میسیج درنه کړي چې چینج کا پاسورډ دی یا پاسورډ دی چې ایکسپایر بیا دا دواړه ټیک مارک ورته ولګوه پوه شولی په دې باندې مقصد کله د رقم ضرورت کېږي چې پاسورډ څلوېښت ورځې پس چینج شي بیا څه وخت پس بعد بیا هغه زوړ پاسورډ ورکولی شي مثلا د مثال په توګه یو اته میاشتې مثلا چینج راچینج کړو بیا غواړی چې مثلا د یو زوی نوم دی یا د ورور نوم دی هغه راته ډېر عادي دي که نه زه ورکولی شي بیا کله مثلا هغه زوړ پاسورډ څه وخت بېرته د مثلا کمپیوټر اخیستی شي ورکولی شي پس د 2-3 چینجونه کو ګورئ تاسې چې کله صحیح ښه کویشن دی که چېرته ما تاسو ته وویله چې دا ټیک مارک تا ورته آن کړه ته وایې چې ما 6 ورځې دا پاسورډ د سیټ کړی دی دا نو بعد د 6 ورځو نه زما فکر نه ماله دې بس میسیج راشي چې ته دا پاسورډ دې چینج کړه که نه ځکه مثلا موږ یو داسې څیز کا کار کوو چې شاید زموږ نه دا پاسورډ څوک البته هیکینګ کې پاسورډ رانه واخلي نو بیا خو موږ ته بس زموږ داسې ورته وایو چې ته به ماله 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد یو میسیج راکړې چې ته دې پاسورډ چینج کوه بیا دغه آپشن نه دی دا به ورته ته ان ټیک مارک ساتي اول ته به ورته ورځې سیټ کړي چې 2 ورځې بعد دې تاله میسیج یو دفعه ګوره که دا ورته تا ټیک مارک ته کولی شي چې پاسورډ دې ورته چینج هم کړي نوی پاسورډ ورکړي او په زوړ پاسورډ هم لاګین شي که ته ورته پاسورډ چینج کړه خیال یو 2-3 ورځې بعد بیا ورته راشه پخوانی پاسورډ ورته سیټ کړه څه مشکل دی مشکل خو نه خو که چېرته دا پاسورډ تا نیور ایکسپایر هلته دی ته سلیکټ کړه چې 2 ورځې بعد ما ته پاسورډ ایکسپایر شه بیا به ګوره په هغه ټایم کې په هغې پاسورډ باندې نه داخلېږي هغه تا چې فرض وکړه زکي نوم دې ورکړی او تا ورته پاسورډ د ایکسپایر شو بیا به ګوره په هغې ټایم کې په دې زکي باندې نه داخلېږي تر څو باندې چې ته یو بل پاسورډ ورته ورنه کړي بل پاسورډ ورکړه بیا ایکسپایر ډیټ ورکړه چې 2 ورځې بعد دې بیا ایکسپایر شي بیا چې کله ایکسپایر شي بیا راشه هغه زکي بیا ورکړه ستا کویشن داسې دی نو بیا داسې بیا زکي ورکړه بیا مشکل نشته خو هلته بیا یو پاسورډ پالیسي کې یو بل څه ده که چېرته دا ولګېږي دا به زه بیا وروسته درته تشریح کوم ستاسو ته کنفیوژن راځي بیا ګوره دا د ریپیټیشن نه چې کوي پریوینټ کوي لکه یو احمد نوم ته یو دفعه ورکړه زه ورته دلته سیټ کوم چې 8 وارې فرض وکړه دلته ما 4 واړه ورته سیټ کړه که نه 4 واړه کې به ګوره دا ډفرنټ پاسورډ علي یو دفعه د احمد ورکړه بیا د محمود ورکړه بیا احمد نشي ورکولی تر څو پورې چې دا 4 ټایمه پوره شوي نه نو دا بیا د ریپیټیشن نه پریوینټ کوي مطلب مخنیوی کوي تکراری پاسورډ بنا لي خو چې کله 4 دفعې پوره شي بیا بس تکراری پاسورډ هم چې کولی شي ورکولی شي ورته ګورئ دا پاسورډ دی خو ما سیټ کړلی دی صحیح ده زه به دلته یوزر جوړ کړم د خالد په نوم باندې صحیح ده د یوزر ما جوړ کړ فل نیم یې فرض وکړه خالد صافی دی صحیح او دلته ډسکرپشن کې فرض وکړئ چې ما نایس ورته ورکړه پاسورډ د دې 1 2 3 4 5 صحیح د دې 1 2 3 4 5 او ګورئ دا دواړه خو ما ورته چک لګول چې ما ته بس نه چینج کېږي او نه ایکسپایرېږي پاسورډ صحیح ده که نه همدا دایم دی ما سره همدا پاسورډ پاتې تر څو چې زه خپله کله مې په تبه شي چینج کړم صحیح ده دا دواړه پالیسیانې ما ولګولې او بل دی کې که خیال هم کړی اکاونټ از ډسیبل دا څه معنا ورکوي زه به اول دا کریټ کړم دا
دا آیکن چې تاسې دا ساين چې تاسې وینئ دا علامه دا د چی علامه ده دا د ډیسیبل علامه د څه علامه ده ډیسیبل که زه چا دا چیرته ګوره ټول انیبل کم دا ټول به زه لاړ شم هلته به تا ته سویچ یوزر کې اوس وښیم ښه دا اکاونټ از ډیسیبل نه ان ټیک مارکه او اوکې که صحیح ده ګورې دا به هم تاسو ته اوس هلته شو کېږي دا ټول چې وغواړې تا ته په یوزر کې البته چې کله فرست ټایم لپاره ویلکم سکرین ته راځي نو تا ته دا شو شي دا ټول یوزر دی باندې رایټ کلیک کوه دې ته وایي چې دا ډیسیبل دي دا چې کا انیبل کا کلیک کا اوکې کا چې ډیسیبل وي په کمپیوټر کې به موجود وي خو طالب فعال بني کار باندې کوي درته لکه فرض که زمونږ دا اتاق دی که نه زمونږ دا انسټیټیوټ دی دې انسټیټیوټ کې مونږ د یو اتاق ته لاک لګولی دې نه خو مونږ کار نه الو که نه لاک پې لګولی د دې دا معنا دا ډیسیبل دی نورو نه کار الو خو په دې نه کار نه الو چې کله هم ضرورت پیدا شي راشو لاک ولا خلاص کو بس کار دی والو دا هم همداسې کار دی پوه شولی چې کله فرست ټایم لپاره اډمن یعنی بلټن اډمن وینډو جوړ شي انسټالیشن وشي بلټن اډمن جوړ شي خو بعد د بلټن اډمن نه چې کله موږ یوزر ډیفاین اډمن جوړ کو دا بلټن اتوماتیکلی ځان ډیسیبل کی بلټن اتوماتیکلی ځان ډیسیبل کی دې خاطر باندې ځان ډیسیبل کی دا بلټن موږ دې خاطر نه ډیسیبل ساتو چې وایرس چیرته په دې باندې اٹیک ونه کی زمونږ نه دا یوزر چې نه کی یعنی خراب نه کی به زمونږ وینډو مکمل کرپټ کیږي اوس ګوره یو فواد ما سره انیبل دی اډمنسټریټور ما سره انیبل دی سعید رفیع الله او سید حضرت څلور دانی دي کنه دا څلور به ما تالته شو کیږي زبردست پریکټیکل ورشم اول به دا ویډیو سیو کم صحیح ده وګوره